السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل ملګرو د موبایل ډیټا ټوله ورهیک کړئ. ملګرو که هر څوک تاسو تنګوي، هر څوک تاسو فاضابوي، نو تاسو هغه په موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو د هغه د موبایل ټوله ډیټا ورهیک کړئ او هغه به ځان ته حیرانه کوي چې زموږ د موبایل په ډیټا څه وشو او د ده د موبایل ټوله ډیټا به تاسو ورهیک کړئ. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اول واري تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو د دغه اپلیکیشن نوم ده هینګ فرینک. ملګرو یعنې د هینګ فرینک په نامه ده. دغه به تاسو له هغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې ملګرو تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او هغه ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو دغه اپس تاسو خلاص کړئ، د دې څخه اوله لارې مین انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. نو ګور ملګرو اوله وارې اول اپشن د سټارټ ناو، دویم د مور اپس، دریم شیر اپس او څلورم ریټ اپس. نو ګور ملګرو په سټارټ ناو کې دغه اوس تاسو سټارټولی شئ. په مور اپس کې تاسو د هغه په باره کې نور اپلیکیشنان درکوي او په شیر اپس کې دغه اپس تاسو بل چاته لیږی شئ او ریټ اپس یعنې دغه ته تاسو ریټینګ ورکولی شئ، یعنې تاسو څو سټاره غواړئ چې دغه اپس ته یې ورکوئ. نو ملګرو ګوره اوس راځو اول په سټارټ ناو باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په سټارټ ناو باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو وایي تاسو غواړئ چې دغه په 0 سکند کې یعنې هینګ فرینک سره وکړئ او 15 سکند ته، 10 سکند ته، 20 سکند ته، 40 سکند ته او 1 منټ. نو ګوره ملګرو زه راځم دې ته 20 سکند ته ورکوم چې 20 سکند ته زه غواړم له ده سره دغه وکړمه، یعنې د ده موبایل چې څه وي هیک وي، یعنې دی به بیا هېڅ هم نشي پکولی، یعنې د 20 سکندو لپاره. نو ملګرو ګوره دا تاسو د فرینک په ذریعه سره تاسو استعمالولی شئ، دا فرینک یې تاسو استعمالولی شئ. نو تاسو به په دا 20 سکنډه باندې کلیک وکړئ او هینګ فرینک باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو ګوره کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، اوس به 20 سکنډه بعد دی به ګوره تاسو ده ته خپل موبایل ورکوئ. کله چې تاسو ده ته خپل موبایل ورکوئ، دی به په خپل موبایل کې کار کوي، یعنې دی که هر څه ګوره واټساپ یې خلاص کوي، یعنې هر شی چې دی تاسو ته خلاصوي هغه به دی خلاص کړي. 20 سکنډه بعد به د ده موبایل چې سي خپله هینګ سي، یعنې هیک سي، هلته به درته راواړي ستا موبایل چې سو هیک سو. ګوره پروسیسینګ هیکینګ یعنې هیکینګ روان ده. دغه رقم سکسس یو آر ګوټ هیکډ آی ویل ډیلیټ آل یور میډیا فایلز انجوای اټ، یعنې زه به ستاسو ټوټل میډیا فایل ډیلیټ کړمه. نو ګوره ملګرو تاسو لیدلی شئ چې ټوټل شیان به ډیلیټېدا روان دي، یعنې ریموو باندې روان ده. نو ګوره ملګرو دا ټوټل ډیټا به اوس دا رقم ډیلیټ شي. نو دی به حیرانه وي چې زما موبایل چا راهیک کوي او زما د موبایل ډیټا ولې څوک ډیلیټوي. نو دا د 20 سکنډو لپاره تاسو له ده سره یو فرینک کولی شئ، بېرته تاسو دا سمولی هم شئ. نو ملګرو تاسو به لږ انتظار ورته کوئ. کله چې همدغه پوره سو، نو د ده د موبایل ډیټا به ګوره دلته خو ډیلیټ راړي، هلته به ایز ا فرینک استعمالیږي. نو تاسو اوس ډېر په اسانۍ سره خپل ملګري ختایستی شئ او هغه به بیا بل وخت په تاسو کار هم نه لري چې تاسو کیدلی شئ چې زما موبایل چې کوي هیک کړي. نو ورته دا وار یې نه هیکوم، بله وار یې زه ستا موبایل هیکوم هم او در ختموم یم. نو ګوره ملګرو اوس ټوټل ډیټا دا ریمو کېږي، یعنې روانه ده، یعنې هر تصویر چې ده ګوره له هغه سره ریمو را روان ده، هغه تصویر چې کېږي خپله ډیلیټېږي. نو ملګرو تاسو به لږ انتظار ورته کوئ. ملګرو که په دې کې جی پی جي تصویران وي یا ام پي 4 ویډیوګانې وي یا 3 جي بي ویډیوګانې وي یا جی پي ای جي وي، هر فایل چې وي، هر فارمیټ چې وي، هغه ټول اوس دلته دی چې کوي دلته تاسو ته ریمو راړوي. ګوره ملګرو که پي ان جي وي، یعنې که هر فارمیټ وي هغه ټول اوس دلته دی تاسو ته ریمو راړوي. ګوره ملګرو دا وي دی یعنې ام پي 4 ده، بل جی پي جي ده، دا به اوس ټول دی چې کوي ریمو وکړي. ګوره ملګرو په دې حالت کې نه د بیک بټن کار کوي، یو بټن هم کار نه کوي. که دی په سکرین باندې هر څو کلیکان وکړي، هر شی کوي، نو هغه له سرې کار کوي لا نه. کله دی چې د ده موبایل به چې وي هیک وي، یعنې د ده ټوټل ډیټا به ریموو شي، دی به تاسو ته پریشانه شي چې تاسو ولې زما موبایل را هیک کوي او ولې مې زما ډیټا را ډیلیټ کړی. نو ملګرو دغه رقم تاسو فرینک سره کولی شئ له هر ملګري سره، که هر څوک تاسو تنګوي. نو ګوره ملګرو دا ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، صرف د هغو خلکو لپاره ده څوک چې تاسو تنګوي، یعنې د هغو سره تاسو دا فرینک وکړئ، بعد کې به بیا دی تاسو نه تنګوي او بېرته د ده موبایل ورسم هم کوي. نو کله چې دغه پوره سو،
بیا به زه تاسو ته وښیم چې تاسو به څنګه کوئ بیرته دغه موبایل سم کړئ یعنې له هینګ څخه یې ختم کړئ. ګوره ملګرو ټوټل ډیټا چې سوله ریموو سوله. اوس تاسو درته وایاست چې واخه دا د خپل موبایل ده او ستاسو ډیټا چې سوله ټوټل ریموو سوله. نو ګوره ملګرو اوس که چیرې تاسو بیرته موبایل ورسموئ تاسو به په بیک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ له موبایل څخه به ووځئ او که تاسو بیرته ګوره د خپل موبایل ګیلري وګورئ نو ستاسو په ګیلري کې به ټوټل شیان بهفوظه وي او ټوټل شیان به پراته وي. نو ملګرو تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې له خپل ملګرو سره دغه رقم ته دوکې وکړئ او خپل ملګري خطا بسئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي او په هغه خلکو یې استعمال کړي څوک له تاسو سره دوکې کوي او څوک تاسو تنګوي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. او ملګرو که هره ویډیو ته مو ضرورت وي، هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.